علیکم ناظرین ورکوم د نوې ویډیو تاسو ته وښیم چې زموږ کوم کشر کوم دی د هغو موبایل یې موږ پخپله څنګه کنټرول کولی شو. ډېر زبردست اپلیکیشن دی راځئ موږ ورته موبایل سکرین طرف ته او دغه اپلیکیشن موږ د پلی سټور نه ډاونلوډ د موبایل سکرین طرف ته چې موږ راغلو موږ ولاړ شو پلی سټور ته. دلته به پلی سټور باندې موږ کلیک وکړو. دلته چې موږ کلیک وکړو نو تاسو په سرچ کې ولیکئ کال فارورډینګ. نو مخکې نه ما انسټال کړی تاسو به انسټال کړی راځي چې اوپن کړو. دا په دې طریقه باندې اوپن شي. نو دلته به تاسو نمبر ورکړئ په دې ځای باندې. دلته به تاسو نمبر ورکړئ. دلته مخکې ما دا نمبر ورکړی دغه شان به تاسو دلته نمبر ورکړئ. دلته به تاسو خپل ملک سلیکټ کړئ چې کوم ملک تاسو اوسېږئ د کوم ځای نمبر تاسو ګورئ دا وګورئ. نو دلته به تاسو پهله هغه ملک سلیکټ کړئ. نو ما په پاکستان کې پاکستاني نمبر زه ګورم نو ما پاکستان ورکړی دلته. نو به دلته پاکستاني نمبر ورکړئ او دلته به په دې اکټیویټي باندې کلیک وکړئ. دلته چې تاسو کلیک وکړو په دې ځای باندې نو دا به دې طریقه باندې دلته راځي. نو تاسو به سټارټ باندې دلته کلیک وکړئ نو دې نمبر دلته به دا کال فارورډ شي. دا تاسو وکتل په دې طریقه باندې به دا کال فارورډینګ راغلی تاسو ته. نو په دې طریقه به دا کال فارورډ شي. نو بیا که هغه ته چا رینګ کوو نو هغه رینګ به تاسو ته راځي هغو ته پته نه لګي. نو په دې باندې زموږ کوم کشر کول چې په تباهۍ سیټ باندې روان دی نو هغه موږ په دې طریقه باندې بچ کولی شو چې آیا نن تا چا څه خبرې کړي دي نمبر ترې کار کړی یا ته د کار کړی دی په دې طریقه باندې. نو دا نمبر موږ په غلط استعمال به نه کوو. دې باندې صحیح طریقه به دا استعمالوو. غلط استعمال به دې هېڅکله موږ نه کوو. کو دا ویډیو مو خوښه شوه زموږ ظفر خان یوټیوب چینل ته ضرور سبسکرایب کړئ او موږ نه راکړئ نوې ویډیوګانو لپاره اجازه د الله په امان.